السلام علیکم د جمعې شپه ده او زه لږ څه مریض یم. خیر په الحال یو په یاران اکسسریز کې دلته راسره دی خوشحال جاوید دی او دی هغه ځوان خو نو ته پېژنې د شي طاقت نه لري هغه شی چې نور ته راوتل په بکسو کې دا هغه ځوان دی. پلان داسې دی چې زه د خیر سره و باغ ته او په باغ کې نن ډېر یو ځانګړی پروګرام لرو. د یارانو ترمنځ یو شی پخوو. چیش پخوو؟ ورته وایم ما ته نه دی رامعلوم. چیش پخوو؟ ما ته نه دی رامعلوم. زه د هغه تر مخه یو دانه دغه ګروپ مو راسره واخیستې چورې ولګو ګروپان خو ستا خیر دا مو راسره واخیستې د احتیاط لپاره دغه دوه پلوي ګروپ دی او دغه پاور بانک مو راسره واخیستې 80,000 مچ د انکر کمپنۍ ده چې بیا دغه ګروپ ورې په ولګو ته وا څونه روښنایي به وکړي سوه نیم باغ ته به دغه ژوغي کې ناست ودرېږه یاران چې پخوي پیچې پیچې باغ رالو د سلطان اجي دکان ته چیش رانیسې کباب چیش رانیسې ته زه به وګورم چې دا ته موږ نور رانیس دا د خدای مؤمن دی ورور ورانیسي چې رانیسې لکه څنګه لاره ورور خو اسماعیل جان دی ښه دلته به یو څه سودا مودا یخې وړې دي سلطانه ته زنګ ورته یخې نه غواړي څه کوي سلطان اجي په دکان کې به د څښاک دپاره یخ شیان رانیسو او د شپې دپاره به یخۍ رانیسو نورې سوداوې په ما اړه نه لري دا میله شکر دی خیر اوسې اوس هغې خو هغې کیسه ده وایي فت دفتر خلاص دی دغه وارې په ما اړه نه لري هر وارې په ما اړه لري دا وارې زه مریض وم نیکې ما ته 3 دانې الوویراوې راکړه یخۍ وړې دي نیکې نور به ور وړو ګرمي نه ده څه یې کوي خو وروره یو من وړو بیا کا کوم هغه دی ستا ښه موږ د ګردو شانو لخوا کیسې په راځي د بابا دی و باغ ته رارسېږو او دا د کغرنک علاقه ده چې د مابس شا راځي دلته نو خاص دغه یو ځای مینوال یم دغه د اوس موږ په راکاټ شولو دا ځای چې دی بس چې په راکاټ سره لکه یو دم چې څوک کیسې در باندې چالان کړي هوا داسې یو دم د ښار واړو په ښار کې هر څومره د هوا توده دلته یخي دلته نو بس زموږ د دوبي ډېری بنډارونه دلې د حبیب الله جان دی پر باغ باندې او دلې تر سهاره پورې کښېنو بیا د جمعې پر ورځ هم همدلته یو نن به د خیر سره زموږ د شپېنۍ بنډار هم در باندې وي نن د شپې موږ څنګه بنډار کوو یاران څه کوي او بله خبره دا ده چې شي راته پخوي لږ څه غوږېدلی یم وایي یو رقم شی پخوي خو په سیخانو پخېږي نو چې چیش وي خیر ورځو باغ ته او ګور دغه سیخان یې راوړي دي دا ټول شکې پیچلي دي ولاکه چې په دا نو دوی څه کوي نه سکاربر شته نه انګار شته ښه دا سکاره جي دی دلته دا شی سره برابروي پر د اصل مابینځ بیا ولګي یوه پله دورې یوه پله دورې او دوی چې دي ته یې څه سمد لا وروره یې څه څه وروره ولې خوش کړی په سمه نسې ویلی دی چې دوی په دا شی د دغه شي میله ده نن مې دغه باغ کړی درات داسې دی لکه اور او سایګان چیرې دي ما ته ویل اوس زنګ نه راځي ما به راوړي وز ما دې نو دا دوه ښایسته ځوانان دي دا یوه پښه وګار کړې ده دی خو نو هغه یو دی چې وایي واو سو بیوټیفل سو ایلیګنټ جسټ لوکینګ لایک ا واو او دا هغه ځای دی چې بکسونه مو پکښې خلاص کړله
یاران اکسسوریز د یاران د خوا د یاران د پاره کېدای شي دلته نو لږ غالمغالي تاسو د زما خبرې سمې وانه اوري په دې خاطر چې نو باغ دی چپ سي نارې مه وایي اواز مې سم دی اوس ګور بیا به کوم مو اوس مې نو اواز سم دی دا بدخشان نه دی چې دی به نارې والې ما به وس نه په رسېدی وری نه پیدا کېدی بابا چې دی انګېټۍ باندې کار برابري انګېټۍ دغه کوي چې که چا مې زده کړي دي سمار ته مخ راواړو ګورې مخ مې در اړولی دي ګر سره چوکۍ در واړم او زه لږ مریض یم په دې خاطر پر دا چوکۍ کښېنم دغه رقم چوکۍ ده دا چوکۍ په یاران اکسسریز کې پیدا کېږي د غونډ اعلانات باید وشي د شادۍ چم چې تاسو د څه وایي دا عربلا موږ ډېر په تکلیف تازه کول دي دا ځای خاص چې نجیب ته ډالي هغه به ګرد عمر په ستړی و یا تازه شو بالا سپری چې پر خلاصه کړله او تازه چې نه یا کړل نه ده نو ژر یې ساس کله د سره دي ژر یې خلاص کړ خیر الله په یخچال کې یو کټن کبابونه چې هغه تر راغله Don't try this at home. Very او دا خو نو وینئ چې یاران اکسسریز دي دا بله خوا چې سمه نه در بسته کړې سم یې وګوره دی به دا سره سم کې دی به کبابونه سره سم کې میده میده یاران هم را روان دي او الله به کار سره غمی شي حمیده راسه دا چیش کبابونه دي وروره دا د میلې مرکه کبابونه دي انشاءالله دا د چرګ د سینې کباب د چرګ د سینې تا بیا اخیست کړي دي غونده مسالې دي واچولې غونده به دې نور اچولی ما چې بیا وختي والا مساله ځینې راایست ښه د واچ هغه رقم به دې نه خراب کړي یا انشاءالله دا وارې خوندور شی دی ښه دغه په میله کې فلم ګوري هغه دی معلم صاحب راغلی حبیب خان شه مشر وروره شه په خیر دا معلم صاحب شه وروره په خیر ورور دا جمعه په شپه موږ یاري او جلا جلا دغه نفر نه دی دا په میله کې فلم ګوري زه شکر دا بیا بیدی دا د اقرار چې کړی دی اوس اغزما سره دواړه هم د اقرار دا ستا مې بل ستا وروره اوس ویډیو پورته سي شخن درکې او دا یو بیا جړله کوم یې وه نه وینم نه وینم کوم یې وشړله ښه سلام توبه ده بیخي سید زه بلا ستا خو به توبه نه یي یا وی توبه آفرین ته نه ملامت نه ولې توبه وکړې د حاجي بابا صاحب هغه چم ناکام اوس هغه نه ورم په تازه کې بالانو بیخي ډېر دي په تازه کړی دی اوس د باغ ور وانه ګوره دغه نوله د چامونه چې دي دا هر وخت هم کار نه کوي وخت یو وخت کار خراب شي و بیخي هغه ته ځه چې په لاس هم کوي جسم ووبه وخت راوتلی دی هندواڼه سمه یې خټکی سم کړي او دی چې بیا دې چکه کړي دا جالبه وخت نه دی هندواڼه سمه چکه شروع ده هلته کبابونه شروع دي هاخوا ته دا شان شروع دي دوستان نن میزبانه پخ کړی دا ځل لکه ور دوستان هندواڼه ما راوړې ده پخ کړې ده هغه د خیر لار علي شاه یې راوړه په موټر کې به دې راوړي وای شهیدی مال نقصان مال نه چې روش دی او دا بیا پکې پټ دی دا مال بیا پټ مال دی خدای دې خپل پازل په موږ ټول کې دغه نفر کارنده دی چې دا کار کوي او یو زه ویډیو ځینې کوم که نه تاسو به څه خبرېدلی چې دی کار کوي خو زه په تاسو نه معنا زوم کارنده څنګه مال دی خیرلا ډېر پوست خو به نه ډېر خوندور شی دی پوست وی دا خو نو دا رقم د چشمه یاسیج په رقم مال خو به نه هغه ته بیده وی دی هم نو څه پوښتنه وکړم بابا د چشمه یاسیج په رقم مال خو به نه دا هغه وخت معلومېږي چې زه دلته په دانګټۍ کښې نن مو اشپز دی د امیر صاحب نسته خدای دې خیر پېښې شلومبی مو راوړی دی
د امیر صاحب راغلي موږ کله اسکلیټران ورکوي بېشکه سیخان دي سیخان بیا به یوه په کمنټ کې درته لیکلي وای په یوه پاو که یو چاریا کې لیکلي هغه خلک امیر صاحب محترم راغلی ښه یاست په خیر یاست خیریت کراره ده ته نه دغه اور نه بلېدی دا خو ته د باغ په د دروازه نه ننوتلی بل څوک بیریږي سماره زما پلار وایي وخت پر خپل کور هم مېلمستیا ښه خوند کوي نن وتلي نه یو پر باغ ښه و دا خو نو بلا د دوی د هغې کیسه ده که نه نن موږ ډېر ښایسته ځای پلان و ورې بیا دغه د دوی کیسه نه کېدی د دوی کیسه بورې نه کېدی و پرتې وراچوه بوک یې مه کوه دا شمېلې څنګه دي خوشحاله دا ډېر ښه مېلې دي بله چې شپه د خیره سره بیا 200 غونې اندازې په لیټران اړو دا شمېلې څنګه دي دا شمېلې څنګه دي امیر صاحب دا شمېلې چې ملک یې خراب شو خوند کوي صاحب ریکوست نه یم راغلی د بارک په ریکوست راغله نه راتللی عجیبه ده بیا هم ختلی دی بیا هم ختلی وه تسلیم دغه دی مال یې پر مال کښې شوی اوس به مال د مال څخه مال جوړ شي چې دا مال ځینې جوړ شو موږ بیا وخورو ښه بابا ښه بابا خورا موږ دا شي ته اوس مال وایي که یا موږ دا که د مال نوم پرې ایښی بیخي ډېر ته نو غږ مه لره دلته نه پکښې راځي مالونه دي مالونه دي دا خو بالا سرخان غواړي نو هله یو لاس پوخ سو بابا په چکچال کې چې څو دانې پخه کړه ته دا خلک څه مېرمنه دا خوند چې ګوري دا ډېر ښه خلک دي ما خپله خوند وګټئ بیخي نامې وه یا تر هغه خراب وه هغه د دغه پرچم د خارجان پر کم اول بیا چې مال پوخ سو نیم دغه دی نیم هغه دی چې ګرده پاخه سو بری یو ځای وخورو دغه یې اوس وخوړله موږ نه زړه نه لرو زه هم خورم
مال پوخ شو اخري سلګۍ دي مانه د دواړه کچې سره راځي که واړ حاجي صاحب چکني جوړي چکني دي څه کړل هغه نه پرون نه راوړل نو دای په پیالو ته چکني واچي پورته کوي بالا بالا خورو څه نه خبر ته که چا وکړه دا بله چکام واړوئ بالا جنجال وشکوئ بابا دا سیخ په څو دی دا مال ده دا څونه ګران دی څو سیخه دي خوراک دا سمانه په بازار کې اته سیخ ورکوي دا نو چل خو بېلته ارزانه دی دل ما درد داره بسیار درد داره چش کوئ مې دورې پورې وي بل مې دورې پورې وي زه به د خپله پر چوکۍ کښېنم بیچ دی امیر صاحب بیا فارغه کې موږ سرخانه وار کوي سرخانه وار شو یاران ورته کښېنستله نوشي جان ته نه خورې شله سوي دي نوشي جان کوکونه مو هم راوړي دي هېر مو نه شي رښتیا ګوه تو هم داسې شبخ شوي دي د ده بیا درواغ نه دي عادت ماشاءالله زما د ناستې ځای نشته ماشاءالله زه چیرې کښې بوتلان یخ به شي نو خو هغه یخې ته پراته دي بوتلان مو دغه ته ایښي دي بېشکه ما ورور بیا ګرد عمر څنګ په څنګ سره کښې نو که څه سپارمې واه خورې او دا ګرده ډوډۍ زما مخ ته ایښې ده دا زه خورم دا ګرده کبابونه دوی وخوړله دا خالي شخان وینئ دا ګرده دغه وخوړله دغه مختار نه دی دغه یو دا ټولو ډېر ده وخوړل دا په دې خاطر نوشي جان وایي دومره سره و الله ویډیو مې وکړل اچکه ته یې نه کیز بس مختار حاجي ډوډۍ څه وخت که وه یا بس صحیح ارې کاچوس یې در ښکاره کړم بابا څنګه ډوډۍ وه کباب څنګه و ډوډۍ څه دلته یو ځوان دی یا خواته ناست دی بالا در شومه نه کباب یې نه و خوړلی په غاښو کې غوښې بندې وې بری تار غوښتې څنګه دا ګور تور معلوم دی دی نه دی ښه دغه دی الجان راکو چیرې بیا څه خاص په دا جان ولا پر سر یې درد و یا سر یې درد و ډوډۍ مو وخوړله دا ګروپان مو دا رقم کړه دا داسې هم لګېږي وینئ یاران اکسسریز اوس هندواڼه و خټکی خورو څه شی یا نکلوجیا دی خو چې دی دا خدمت دپاره موږ راوستلی دا معلم صاحب چې دی د ریاضي تکړه استاد دی دلته اوس دته دا فارموله ور معلومېږي چې دا پر کومه خوا پر کومې د زاویه باندې دغه کې پاکېږي دته دا زاویه ور معلومېږي هغه هم دی راکوي په دا ډېر وخت یې نه دی راکړی دا پاته شو دا بوس وخورو په دې به ورشتنګې وکړو لا صاحب دا ستا میاشته کې دی یوس ډوډۍ خو مو وخوړله اوس ناست ټوله یاران بازي کې زو بابا و کچه مو کوله د ده و د یو بل ځوانو سره یوه بازي ته ودرېږه خبره کوم یوه بازي مو ځینې وګټله ما و بابا
دوامه بازي مو بیا ځنې وګټل خو دا دوامه بازي کې مونیک په خوند ځنې وګټل دی او دی دواړو خوراک نه و کړی وژم پرېښه یا دی خوال خلیل نه که دا مینهواله ترشي چې دین بیا توړه پرېښول بس نورې ما کله وایي چې بیا توړم پرېښه خوراک یې نه و کړی وژی پاتې وی درواغ وایي رویې دی د ده بیا جنجال دی او هغه بل ګرد عمر ملامت په جنجال کې هغه یو نه دی او دا دی موږ چکه بایللي نو دا شان موږ ته راکړي ګټلې مو د خدای را باندې دا وایي چې زړه مو درد به نه کړي دغه څلور نفره کچکي دی او دی ټکان کوي دانې دی زغلي تریکی ګوره ټکان دی کوي ورشو مې زه دانې دی زغلي او تر اوسه پورې بازي د دوی په ګټه ده So elegant, so beautiful, just looking like a wow دا هندواڼه خوري دواړو ته ورشي خو هندواڼه پخلی کوي دا اولیا دي بچه نیکې نیکې ډېرې وچشه ما پر ځای م وچشه چکه پنج و چکه دو چیرې و چکه پنج نو چکه تین ورته راغلی دي ګوره څو ورته راغلی پنج بې معنا شی دي دا نه لري د باډر ورته بند کړي دي او د ده باډرو مو دا دي د ژړ د هغه د نه بند دي چکه پر سټاپ که چار دې ته ورکړه ما درته ویل چې دې ټکي چار دلته ورکړه خبره داسې ده چې بنډار پای سو 2:30 بجې دي او موږ یو څو نفره ګر سره پاتې یو دغه وینې دغه بس دغه نفر پاتې دي دی کچا ټوله یې او زه هم بالا ځم کور ته زه خو نو مریض یم تر بلې ویډیو د خدای په امان